طالبانو ولې او څه لپاره پاکستاني چارواکي کالته راوغوښتل؟ ویډیو وګورئ او د ویډیو په اخر کې مو خپل نظر راسره شریک کړئ. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت چارواکو ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او په دې برخه کې د شته خنډونو د لرې کولو لپاره د پاکستان سوداګریز پلاوي ته بلنه ورکړي چې کابل ته ورشي. طالبان وایي په دې برخه کې له پاکستاني لوري سره آنلاین خبرې شوې دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت تېره ورځ په ایکس پاڼه لیکلي چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال محمد خرم آغا ته یې د یو آنلاین ناستې پر مهال بلنه ورکړې چې له یو پلاوي سره کابل ته ورشي. دغه وزارت وایي چې په دغو خبرو دواړو لورو د وروستیو پرمختګونو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچې د ډیروالي په دې برخه کې د خنډونو لرې کولو او د ترانزیتي او سوداګریزو ستونزو د له منځه وړلو د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د اړیکو پر زیاتوالي او د سیمه ییزې همکارۍ په زیاتوالي خبرې کړې دي. طالبانو داسې مهال د پاکستان د سوداګریز پلاوي ته د ستونزې د حل په موخه کابل ته د ورتګ بلنه ورکړې چې د پاکستان له لوري افغان لارۍ چلوونکو ته پاکستان ته په ورتګ د ویزې حتمي کېدو وروستۍ نیټې ته الا 19 ورځې پاتې دي. وړاندې د پاکستان حکومت اعلان کړی و چې د روانې اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې سره به پاکستان ته د سوداګریزو لاریو چلوونکو یوازې په پاکستاني ویزه دغه هیواد ته سفر کولی شي. پاکستاني رسنۍ ایکسپریس ټرایبون د کاپ میاشتې په 4مه راپور ورکړی و چې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې د یوې سروې له مخې په 2010 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې 2.15 میلیارډ ډالر وه، خو په 2023 کال کې دا کچه 1.8 میلیارډ ډالرو ته راټیټه شوې ده. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر د روان لمریز کال په لومړۍ میاشت کې د پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو د ترنګلتیا وروسته ایران ته د خپل سفر پر مهال د ایراني لوري سره په لیدنه کې د چابهار بندر له لارې د افغانستان په سوداګرۍ او ترانزیت خبرې کړې وې. هغه مهال ایراني چارواکو ورته ویلي و چې طالبان کولی شي چې د چابهار بندر له لارې خپله سوداګري پیل کړي. چابهار بندر د افغانستان د نیمروز ولایت په ګاونډ د ایران په سیستان بلوچستان کې پروت دی او پر تهران سربېره هند هم له افغانستان او منځنۍ اسیا سره وصل لپاره پر دې بندر پانګونه کوي. خو له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې یوه لویه ستونزه د مهال پر دغه لاره د موټر چلوونکو د پاسپورټ او ویزو ده. د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکو په 2023 کال کې د دغو موټر چلوونکو ته د ویزو پر ځای د ځانګړو کارتونو د ورکړې غوښتنه کړې وه، خو پاکستاني حکومت پرې غوږ ونه ګراوه.